چې الله نغواړي د یو ونې پاڼم نشي راغلی. 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاة والسلام الله پاک په خپل وخت کې دنیا ته را لېږلي دي د پاره چې تاسو به زما تعارف خلکو سره کوئ او بیا به زما خبره په خلکو منئ. که بیا زما خبره خلکو نه منله نو تاسو به ورسره جنگ کوئ. که جنگ هم نشو کولی نو بیا به ما ته ووایئ نو زه بیا درته تباه او برباد کړم. ما په خبرو پوهېږئ؟ اصلا تاسو ټول دغه یئ، دا بزرگان یئ او نیکان خلک یئ، پیر فقیر والا یئ. نو خدای خبر چې د ملا په خبره به پوهېږئ هم که نه چې په دې ټول کائنات کې څه چې کېږي نو دا د الله د مرضۍ نه سیوان نه کېږي. که کېږي څه چې کېږي نو دا خدای کوي او مؤثر حقیقي په هر شیز کې دا صرف د خدای ذات دی. د 1,40,000 پیغمبرانو دنیا ته د راتلو غرض هغه د قوم د پاره دې د پاره مبعوث کېده به چې خدای په دې قوم وپېژني او دا خبره د دې قوم په دماغ کې واچوه. الله هغه ذات نه دی چې د دنیا حکومت ته خوب ولا ورغی ستړی شو ریټایر شو. نه، لا تاخذه سنة ولا نوم، نه خوب ورځي او نه ستړی کېږي او نه د خوب جوټې ورځي. الله هغه ذات نه. د پاکستان بې نظیره نه ده چې بچی به کېږي نو چارج به مور ته وسپاري. ای په شرمونو پټ شئ چې نور به هم لا چېرته شرمېږئ. تاسو خپل د قومي اسمبلۍ ممبر ته مه وایئ چې پوښتنې ته ورغلی د خپلې مشرې د ملکانو له مبارکۍ ورکوي. دا کومو ملکانو چې وله ووټ ورکړی په دې حجرو وګرځئ او ملکانو ته وایئ چې دا نوسی مبارک شه. پوزې به دنه پرې کوم که زما د یوې حکومت چې راغی اسلامي نظام که راغی زه تاسو یو ژوندی نه پرېږدم. پوزې به دنه پرې کوم. کولو والاو کولې مارو تاسو چې چاله ووټ ورکړی دی هغه به هم هغه دیتوب کړی چې تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا چې علما انشاءالله تر قیامت پورې به الله داسې خلق پیدا کوي چې په پاکستان کې به هر حکومت سر اوچتېدو ته نه پرېږدي. اگر چې تاسو خو ورته دعاګانې هم کوئ. مونږ هغه ملیان نه یو چې دعا به ورته کوو. مونږ به وایو چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه. اول به په لاس نیسو، که د لاس زورم ورسره نه رسېده په ژبه به پې بمباري کوو او که د ژبې به هم نه رسېده په زړه کې به ورته وایو چې خدای تباه او برباد کړي. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا عزیزان چې په هر څیز کې مؤثر حقیقي دا صرف د خدای ذات دی. بنده هیڅ نشي کولی، هیڅ. که دا شی ستاسو په غوږونو کې چا اچولی چې بنده هم څه کولی شي نو دا عقیده د شرک ده او دا عقیده د کفر ده. کوونکی صرف د پروردګار ذات دی، بل څوک نشته. ما ته وګورئ، ما برزنیف د روس صدر چې مړ شو نو ما په پېښور کې یو تقریر وکړو چې روس هغه ملک دی چې خدای نه مني، د الله د وجود قائل نه دي. نو ما ویل چې ما ته اجازت وشي چې زه روس ته لاړ شم او د روس والاو ته ووایم چې په دنیا کې سوپر پاور لوی طاقت د روس دی او د هغه لوی طاقت صدر هم لوی طاقت و چې برزنیف و. دا چا مړ کړو؟ چا مړ کړو؟ معلومیږي دا چې په دې کائنات کې یو بل لوی طاقت شته چې د لوی طاقت صدر یې مړ کړو. نو ما دې خبره پوهېږئ په دې ملک کې یو بل لوی طاقت شته چې د لوی طاقت صدر یې راونیو او چاته خلاص نه کړو. نو زما عزیزانو، زما غرض دا دی چې اسلامي او پیغمبري مشن چې دی هغه دا دی چې د دې قوم رابطه او تعلق خدای سره پیدا کړي او خدای پې وپېژنئ او دا پې ومنئ چې په دې کائنات کې د لوی قوت او د لوی طاقت مالک
بل څوک نشته صرف هغه د خدای ذات. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی نو اعلان یې لومبنی څه وکړو چې یا ایها الناس وحدوا ربکم، اے قومه یو خدای ومنئ. دا تاسو چې 380 بوتان ایښي دي او دې ته د تبې خدایان وایي، دا ټول غلط او دروغ دي. د دې کائنات اصلي مالک بل دی چې تاسو تر اوسه پیژندلی نه دی. تاسو خیال را د دې کائنات مالک بل دی چې تاسو تر اوسه پیژندلی نه دی. زما عزیزانو په هغه وخت کې دوه قسمه خلک، ابو جهل غوندې هم پکې و او ابو بکر غوندې هم پکې و. ابو بکر ته چې ووایي چې زه پیغمبر یم او ما ته خدای ووایي چې د توحید دعوت ورکړه خلقو ته، نو ابو بکر ووایي لا اله الا الله محمد رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تا خو اړو څه ونه وایي چې یا معجزه یا څه کرامت یا څه. هغه ورته ویل تا د دنیا په خبرو کې چېرته دروغ نه دي ویلي، نو دا د دین خبره نه دی کې به څنګه دروغ وی. په دغه وخت کې رسول الله ورته وفرمایل چې ابو بکر انت صدیق، ته صدیق، دا صدیق لقب په دغه ټیم کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته ورکو چې تا زما په لومبۍ وینا باندې ایمان راوړ. حضرت عمر غوندې هم پکې و. دارالندوه کې میټینګ وکړو په اسمبلی کې. دارالندوه د مکې اسمبلی هال و لکه زمونږ د پاکستان اسمبلی هال چې دی. میټینګ وشو په اسمبلی هال کې او حضرت عمر را پاسېده او ویې ویل خلقو ته چې واورئ ټولو نه به سرونه پرې کړم، تاسو د دې یو پیغمبر علاج نشئ کولی چې دا دعوه د پیغمبرۍ وکړه او زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وایي، زمونږ خدایانو ته دروغجن وایي، د دې علاج نشئ کولی. تقریر یې وکړ، لوی تقریر یې وکړ. ابو جهل پرې را پاسېده چې دا سیران تا ته په سره او د ده علاج به ته کې. ده توره راوویسته وی زما د په لات او منات قسمي که تر هغې په ارام کښېنم چې تر څو پورې مې د دې پیغمبر سر په دې توره کې ټومبلې راوړې مې. په لات او منات یې قسم وخوړو. تاسو هم اوس قسمونه چې خورئ، څوک وایي په کاکا صاحب مې دې قسم، څوک وایي په بابا صاحب مې دې قسم، څوک وایي په ګردي صاحب مې دې قسم، څوک وایي په پیر بابا مې دې قسم. واورئ او د خدای کمقلو، او د خدای کمقلو په لکۍ نیمګړو، د الله نه سوا په بل چا قسم نه کي. که څوک وایي چې په قرآن مې دې قسم هم نه کي، ما دې خبره پوهېږي د جومات نه لوی بل څه نشته، په جومات مې دې قسم هم نه کېږي. سوا د الله د ذات نه په بل شي قسم کېږي نه. تا او شیعه کې بیا څه فرق دی؟ شیعه هم وایي په حضرت علي مې دې قسمي، شیعه هم وایي زما دې په کربلا قسمي، شیعه هم وایي زما دې په امام حسین قسمي، او ته زما دې د ګردي په غوث قسمي. کور دې وران شه نو په تا او شیعه کې بیا څه فرق؟ اوس کته چې مونږ خو دغه میاګان صاحبان یا څوک پوهیږي نه، نو د میاګانو خو د خېټې سودا نه که دې پوهېږي د هغه خېټه بیا قیمه کېږي. هلته خو معامله د جوړی ده، جنګ د خېټې دی، جنګ د دین نه دی. تاسو پوه شو؟ حضرت عمر را روان شو، لاره کې یو صحابي په مخه ورغی. ای یا عمر چېرته؟ ورته چې تاسو د کومې شمې پتنګان یئ، ما په لات او منات قسم خوړلی دی چې تر هغې به دا توره په تیکي کې نه اچوم چې څو پورې مې د محمد رسول الله سر پکې ټومبلی راوړی. صحابي ورته وایي چې عمره ته د محمد رسول الله مړ کولو پسې رالې، دې ډیوې مړې کولو ته رالې، د دې رڼا خو ستا کور ته هم رسېدلې ده. عمر فاروق واپس کور ته منډې کړې چې دروازې ته ورسېد، نو خور یې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا آیات وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. حضرت عمر دروازه وټکوله، خور قرآن آیاتونه چې څه لیکلي وو هغه پټ کړه او راله ورته دروازه لرې کړه. چې دروازه یې لرې کړه، حضرت عمر توره کوړه ونیولې ده، خور ته وایي چې دا تا څه لوسته زما د راتلو نه مخکې؟ خور یې ورته وایي ما خو څه نه دي ویلي، نو راویلي نیوه مرګ له یې وواله. بیا هم خیر د پاسه راغی، هغه یې مواله
بیا دې ودرېد ویلو وایه څه دي وې زما د راتلو نه مخکې خور نه وینې بیګي ویل غوږ کېږده عمره ستا د راتلو نه مخکې مې وې چې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو او خور ته وایي چې فاطمه ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې کوم قرآن تا ته چا ښودلی دی نو ما هغه ته بوځه خور یې شو کېدلی سر بدن مبارک د وینو آلوده را روانه شو او د حضور علیه السلام خیمې ته راغله چې ورننوته نو ورته حضرت جناب محمد رسول الله فرمایي چې عمر د خدای بنده بیا څه جګړې لرالې عمر په جړا شو و یا رسول الله جګړې له نیم راغلی دې له راغلم چې کوم قرآن دې زما خور ته ښودلی ما ته مخایا سردار کونین ورته وویل ته ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله تو همغسې په لاس کې نیولې ده او د کعبې خوا ته راغی او اعلان یې وکړ چې د قریشو لویو لویو سردارانو ټول راغونډ شئ سردارانو را منډې کړه چې جوړ رسول الله وفات شو وی غوږ کېږدی د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو او زما دې د خدای په ذات قسم وي چې څومره کوشش مې د کفر د ترقۍ دپاره کړی و د هغې نه یو په کروړ به زیات دی نفس د اسلام د ترقۍ دپاره کومه نو زما عزیزانو په دغه مجلس د جناب محمد رسول الله کې عمر غوندې مو په دغه مجلس کې د جناب محمد رسول الله عثمان غوندې راغی چې ټول مال په سردار کونین قربان کړه او جناب رسول الله ورته وایي عثمان په خدای قسم چې تا څو ځل جنت په بیه اخیستی په دغه ډله کې حضرت علي غوندې مو چې د فتح د خیبر جنډه چې وه اول الله د په حکم د جناب محمد رسول الله د حضرت علي په لاس کې ورکړې وه دا خیبر نه دی را تاسو چې په علي ماجت نه کړی تاسو خیال دا خلق پکې وو او ابو جهل غوندې پکې وو نو یو مزیدار خبره حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه کړې وای د رسول الله دنیا ته راتلل داسې وو لکه په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بل شي یکدم تیاره وي او 1000 واټ بلب پکې ولګي نو په حیواناتو کې دوه قسمه یا چې رڼا وګوري نو ړوند شي نظر یې نه لګي او یا چې رڼا وګوري نو ځان پې قربان نو د رسول الله دنیا ته راتلل په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بل شه ابو بکر عمر عثمان او علي د پتنګانو غوندې پې ځان ستی او ځان پې قربان کړ او ابو جهل او عبدالله ابن ابی ابن سلول او ابو لهب وغیره رڼا یې لیده او د خاپیره غوندې ړانده شو نظر یې نه لګېده رڼا یې لیده نظر خاپیرک پېژنئ تاسو د ملک شاپیرک کار څه چې رڼا شي د ړوند شي نظر یې نه لګي نو هغه نظر یې نه لګېده او پتنګ چې رڼا وګوري تر هغې ترې لرې کېږي نه چې تر څو یې پې ځان قربان کړی دا مشن و د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د مکې ژوند نه بیا د مدینې ژوند چې شو مدینې ته لاړ اعلان وشو چې جنګ تیار جنگ تیار د بدر جنگ تیار سردار کونین فرمایل تیار شئ یو دوه ماشومان را منډه کړه زه د پاړچنار په یو محاذ باندې تری منګل ته د کابل په جهاد سلسله کې تری منګل محاذ ته تللی یم په خدای باور وکړئ ما د 12 کالو هلکان هم پکې ولیده چې کلاشنکوف یې ورسره یو جنګېده د 12 کالو هلکان اعلان وشو چې جنګ تیار دی نو یو دوه ماشومانو را منډه کړه او وی فرمایل چې یا رسول الله مونږ هم جنګ ته ولېږه تاسو خو لا واړئ ویل چې زمونږ پلار وفات شوی دی او مورم لګیا ده زار زار جاړي چې کاش چې زما خاوندم نن ژوندی وی او بدر له تللی وی او په ناموس محمد باندې قربان شوی او د قیامت په ورځ زم بیا دغه ښځو په ټولي کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په ناموس رسالت باندې قربان شوي خو مېړه مې مړه دی
نو زامنو ته وی چې د تیپای بدر نه بخم چې تر سو پورې ځان قربان کړی د بدر په میدان کې په جناب محمد رسول الله نبی سردار کونین ورته وی چې تاسو دواړو کې چې کوم مشر د جنگ تلار شي او کشر د مور خدمت کې نا کشر ورته وی چې یا رسول الله والله چې د مشر نه ډېر تکړه مولګا دې پاتې شي وخت تاسو دواړه په کوشتا ورشي چې تاسو وګورم چې کوم یو د کې تکړه نو دواړو پهلواني شروع کړه نو دا کشر د مشر ته په وخت کې وای چې اوره مشر را ورزولې د نشم استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان را ورزوا چې رسول الله ما سره مان تاسو راولېږي کتلاره او زپاتې شم نو تا نه رستو به زما زندگی برباد وي مشر ور په خپل ځان را ورزولو پیغمبر دواره په ملاو ټپول زای الله مددگار شه منډي چې بدر تلاړه د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې ولاړی ورته یې په دې مې پوه کړه چې دې مجلس کې هغه ابو جهل کوم یو دی ابو جهل څه کوي وی ګوري لګي ګورو هغه وګوره په سپیناس چې سور دی او ګیرجا پیرتي پیره ولاړه دا ماشومان وي خان ازمن محبوب څنګه دی تنګ دی دنه اوس به وګور ورمنډې کړو د سپانو په خپو کې ورننه وته او ورته مخامخ ودرېد ورته او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا سردار کونین ورته وی تاسو څوک یې ویل موږ د محمد رسول الله غلامان ابو جهل ورته وی تاسو څوک یې ویل موږ د محمد رسول الله غلامان څوک مشر کشر نه لرئ وی الله زمونږ مشر زمونږ مالک دی سردار کونین زمونږ د وخت د جنگ سالار یریږئ نه ابو جهل ورته وی یریږئ نه اما شمال ورته وی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا ورته ابو جہل شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا شریعت سے توئی دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کی دو توئی اور دا جناب محمد رسول اللہ پڑاموس باندې ځان قربانولو ته دې ته شریعت وای نو یرا پکې د کمارا ول خلک گزار کوي تاسو دوی ماشومان یې بیا ونه تاسو گزار کوم مونږ دوی ته یوي بیا به دې کې څه خاط شي چې دې دوه زکه واله او چې د تور او چتکا آیا ماشوم ورته وای خیال کړه لاندې نه لاس پټه پرانیسته شه چې دا پټه پس سر راټیټ کا د دې ماشوم لاس ورته جوړ شي خو چې جوړ شو په دې سکه الله اکبر کو د اسنه کودرو عبدالرحمن ابن عوف ومن لرا پسینا ورته کې ناس عبد الله ابن مسعود دی غالبا پسینا ورته کې ناس ورسره چې غسل کې لاندې غوس کالګ وړو کې دی خلق به سر کتو درازي چې مرایم ورسره چې سر مې غټ ښکاری لاړو شناري وسکري مازیګر چانو دا دوه ماشومانو په برکت د 313 مجاهدینو په برکت اته توري او دوا سونو په برکت الله د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا و عزیزانو نن په پاکستان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ولې نه ودی نن په پاکستان کې د قران نظام ولې ناراضي نن په پاکستان کې د حدیث نظام ولې ناراضي زکه چې زیری خلکو مونږ غوندې تاسو په دې باندې پای باندې کپن بدرته ګنډي او چې په قبر دی ودرېږي الحمدلله قل هو بوي او تبر شیخ بر شو چې د جنت توتی شوي لارې بیاړه د غر کده کور دی دغه پلار او نکم وران دی بس لارې بزرګ مونږ خلکو واوره او د لنډي کوتل خلکو په دې سټیټ می درته دا وړاندې ویلي او بیا یې درته وایم دا سادان دا مولانا سید محمد ایوب جان بنوري دی شپېته اویا کاله د ټول عمر د پیغمبر د حدیث محدث پاتې شوی تر نن پورې نن که سهار وختي راغلی پرون خو یې کړی دی بخاري لولل 50 کاله د دوش په دې خبره پوهېږئ دله قسم ورکوي
زما استاد دی خو لیاز به مې ځکه نه کوي چې زه شاګرد دی قسم ورکړي چې کوم سره هم چې پیغمبر جنازه کړې وه خدای ورته وایي چې زه یې نه پرېږدم حاجي پیغمبر جنازه کړې پیغمبر جنازه کړې خدای وایي چې په خپل ذات قسم کوي پرېږدي پیغمبر جنازه کړې دا خبرې د شیخای نه دي دا خبرې د علم دي دا خبرې د قرآن او د حدیث دي دا د شیخای خبرې نه دي عبدالله ابن ابی جنازه پیغمبر کړې وه ابو طالب صاحب لوی خدمت د پیغمبر کړی چې اسلام را نه وړو د پیغمبر په کې تیر شو چې قیامت کې خو به لږ شفارس وکم الله ورته وایي چې په دنیا کې چاته نه یې منلې په خپل ذات مې دې قسمي که په قیامت کې به دې زه پرېږدم پیغمبر خپلې لور ته وایي یا فاطمه سلیني ما شئتې ای فاطمه دنیا کې دې که څه کاري ما ته وایي چې ویې کم کینې د قانون نه ځان بچ ساته قرآن قانون دی که قانون راونیوې په قیامت کې نو زه به دې خلاصولی نه شم پیغمبر خپلې لور ته وایي چې زما دې په خدای قسمي که زما لور بي فاطمه اغلا وکړم چې لاس دې غوڅ کړم زما په دې خبره پوهېږئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا خبرې د قانون دي دا خبرې د دې نه دي چې مړی وشو ستاسو په دې وطن کې رواج دی چې سخات مالدارو ته هم ورکوي لکپتیانو ته هم سقاط ورکوي ته خدای هم سټه وباسي سقاط مسله راوړه اسقاط چې دی دا فدیه د اعمالو ده او فدیه د اعمالو دپاره اخذ د مسکین شرط دی مسکین له به ورکې اوږې تږې نهر له به ورکې زه دلته د وړوکي حاجي مور مړه د جنازې ته زه راغلی وم د غټ مټ ناستو هغې یې ماغستو تاسو خیال راغی هغې یې ماغستو سقاط فدیه د اعمالو ده او فدیه د اعمالو دپاره اخذ د مسکین شرط نو دې وجې نه عزیزانو د پیغمبرانو مشر چې و هغه د قوم جوړ خدای پاک سره نن دا په اعلان درته وایم اعلان چې زما کوم عقیده او زما کوم ایمان دی دا د دې ټولو دی چې تبلیغي جماعت والا نخته دې وخت کې په مخ د ځمکه نشته په خبره پوهېږئ ورشه تر اوس له نږدې نه یې ورغلی ورشه تبلیغ والاو څومره روسیان مسلمانان ته چین له نږدې نه یې ورغلی ورشه څومره چینیان تبلیغیانو مسلمانان که ته امریکې له نږدې نه یې تللی ورشه څومره امریکنیان تبلیغیانو مسلمانان که ته لندن ته نږدې نه یې ورغلی ورشه څومره پیرنګیان تبلیغیانو مسلمانان که نن په روس او امریکا او لندن کې تبلیغ والا چې کوم کار کوي په خدای قسم چې دا ما غوندې او تا غوندې ډېر مولیان د هغې د خپو د خاورو نه قربان شي په دې خبره پوهېږئ چې وخت در سره وخت مونږ علاقه کې یو میا دی تعویزونه کوي مناظرې چا لرې مناظرې ما ته دې مناظره شي ما ته دې وایي چې مناظره کوي ما ته دې وایي مناظرې کوي د چا چې شپه ورځ د پوډریانو زکاتونه او د شرابیانو زکاتونه خوراک هغه لباس هغه خلکو مناظرې کوي تاسو خوراک حرام لباس حرام خېټه کې حرام راشئ مسلې تپوس وکئ چې د پوډریانو زکات هم کېږي که نه ډېر ښه کوي خو ته هم سوړی یې که نه ځکه نه ورمخکې کېږي که دوی کې ایمان دي خو د ما پسې پېښور ته راشي چې راسره مخکې شي چې دلی په منځ شلوم او که نه خو تاسو څه شی مې ټول عمر د ګونګټ غوندې د ګنګۍ بوی ستاسو په دماغ کې پاتې شوی دی همدغه بوی دې په دماغ کې دی اوس که زه ډېر ګلاب در بویم چې ته سپېږمو کې دې روړی دي ټکلو واوره ما درته عرض وکړو چې دې وخت کې د 1,40,000 پیغمبرانو مشن دا صرف تبلیغي جماعت والا ادا کوي په دې خبره پوهېږئ چې په دې ملک کې قرآني نظام راوستو دپاره جدوجهد او جهاد لملا تړلې صرف مولانا فضل الرحمن او جمعیت علماء اسلام په دې خبره پوه شئ د دې وجې نه تاسو خپل خوراک وګورئ چې څه خورئ دا حجونو نه چې په کومو پیسو ځئ ورځ بیرته در باندې ملیشې راځي ټینکونه در باندې راځي کورونه درته په توپ وولي د ښځو تالاشیانې درته کوي خپلو کې یو بل له پړانګان دي قومي سطح باندې یو ډله جوړه کړي زمونږ درېوالې چې بمبه کړه
نو اسے ڈالا جوڑا کرے وہی جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا منچوز در کی ملیشیا عرت خورت اکرا نو اسم ڈالی جوڑے کرے اسے ڈالا جوڑا کرے دا چا ناجائز مرگو کو 15 लाख रुपए جرم چا پوڈر خرچ کا 15 लाख रुपए جرم چا شراب خرچ کا 15 लाख रुपए جرم راشا ستا په خیبر ایجنسی کې د شرابو دکانونه په سړک د پاسه د شیشو با دکانونه ورته جوړ کړي کړي هغه ورځ ناسته زمونږ دا کمشنر چې د سره یو سړي ورته درخواست ورکو چې ما د 1 کروڑ روپۍ خلکو والی دي هغه ورته د څه شي پیسې وي جی د شرابو پیسې زما مخکې ستا د دې او ډېر چالاک او ډېر پلتون دی زما په مخ ویل چې د شرابو پیسې شرابو دکانونه پر سر عام لګېدلي پوډر خو زمون خوراک دی هدي نو زمون ټول نظام حرام دی او دغه کې چې څوک مړی وشي نو بیا راوځي سربه مليان ورته دعا وکړئ چې خدای پاک جنت الله کچا پوډر خرڅونکو ته دا دعا وکړي چې د خدای جنت ته بوزي ستاسو بیوی دا غبلار مرکدا کور عمران دے ظالمان زچی چلتا وہ سیاسی سره ہے سخات پکې ډېری زه خو سیاسی سره بعضی جنازه کې قسم په خدای چې پیښ شمو سره آرامي وي نو درېګم نیت نه کړ نیت نه کړ په قبر چې دعا کیږي الحمدلله قل هو ای هیڅ نه وي زلا سوچت کوم خدای مونږ چې روان شو په سلور بولی کا په قبر دا خدای کور دا بلار خنزیر وانه ما څکا ما ته وګوره زه د پیغمبر په یو حدیث عمل کوم فلم یستطیع فبقلبه د لاس او د جبې وس کې نه رسي په زړه کې ورسره تعلق پرېږده مړی ژوندی ورسره پرېږده رابطه ورسره پرېږده نو عزیزانو خدای دې توفیق درکړي وخت راغی جمعیت دپاره انشاءالله زموږ ملا به مضبوطه وایي مولانا فضل الرحمن صاحب خبره تاسو ته وکړه چې زه یو جنگ به تاسو دپاره کوم چې په قبایلو کې دم بالغ رای دهي باندې ووټینګ کېږي ملک سیسټم دې ختم شي تاسو خیال راغی والکان بجلیګو ملانه هیڅ پټ نه داسې د ایمان په رڼا مې دا ملکان پېژندلي د ایمان نو انشاءالله که زمونږ لاس کې څه زور راغی نو بالغ رای دهي باندې به په قبایلو کې الیکشن کېږي کم ملکانو چې 50 زره روپۍ اخیستي دي او ووټ یې خرڅ کړی دی دا ملکان راونیسئ او خپلې حیثیت یې والئ خدای هم خیر که څه خو وکړئ حیثیت یې وغواړئ چې تا چې زمونږ په ته په مونږ ملک وي نو تا چې په 50 زره روپۍ ووټ ورکړی ما خپله حصه را کینی درخواست ورکړئ پولیټیکل ایجنټ ته چې په دې ملک زمونږ اعتماد نشته ملکیت یې والئ په دې خبره پوهېږئ نو د دې وجې نه عرض مې دا چې جمعیت سره به ملاتړ کوئ او وخت چې درته ملاویږي تبلیغي جماعت کې ښه وخت چې څومره تېرېږي د الله دپاره دې نه ښه ډله بله نشته ویې ګورئ که روسیان تبلیغیانو مسلمانان کړي او مونږ یو نه یې کړی تر اوسه چینیانو مسلمانان کړي او مونږ یو نه یې چینی یو ملا راغلی و د بنوري صاحب مدرسې ته ما ته وایي چې عربي کې ما ته وایي چې فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقاة شرى مشكات ببازار ترى سره لاړ شه مرقات علما ما تفعل بالمرقات ما ته وایي چې انا ادرس المشكات في البيكينج زه په پیکینګ کې د مشکات شریف درس کوم اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې درس روزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم او ولله سره چینیان مې مسلمانان کړي په تبلیغ کې د سړي شان شوکت د مسلمان شي وزه قطع د مسلمان شي خبرې اترې د مسلمان شي نو الله دې توفیق راکړي او خدای دې تاسو ټول ډېر خوشحال لري چې په ډېر اخلاص او د صاحبزاده صاحب په وینا باندې تاسو